تازه خبر په افغانستان کې اوس اصلي جنگ شروع شو. رحمت الله نبیل په څو ولایتو کې وسلې ویشلې دي. او همدارنګه عبدالله هم دا ولسمشریز اعلان نه مني او همداسې حکمتیار بلې خواته. نو سلامونه ګران دوستانو، که ویډیو تر پایه پورې او که چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل د سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق تازه پر وخت خبرونه شروعوو. نو راځئ چې ملګرو ویډیو شروع کوم. یو شمېر ولایتونو کې وسلې ویشل شوي دي. رحمت الله نبیل وایي افغانستان د یو لوی کړکېچ په لور روان دی او یو شمېر ولایتونو کې وسلې ویشل شوي دي. ښاغلی نبیل نن چهارشنبه 4/13 د یوې خبري غونډې پر مهال د ټاکنو د پایلو د اعلان په خبرګون کې وویل چې هوا د لوی کړکېچ په لور روان دی او د ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي دي. هغه وویل چې تېره ورځ د ټاکنو د پایلو له اعلان سره سم افغانستان کې د بیروکراسي د مړینې ورځ پیل شوه او د هېواد وضعیت یو لوی کړکېچ په لور روان دی. د ښاغلي نبیل په خبره د ټاکنو پرېکړې په زور او د شپو لخوا د ټاکنو له قانون او طرز العملونو سره په ټکر کې نیول شوي دي. هغه وویل چې د افغانستان سیاست مافیایي شوی ده او والیانو او قومندانانو په پیسو اخیستل کېږي. نوموړي د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه له ځوانانو وغوښتل چې ډېر له حوصلې کار واخلي ځکه د جګړې د لږې زور یې نه دی لیدلی دی. خو دا مهال یو شمېر ولایتونو کې وسلې ورویشل کېږي او احساساتي ناستو کې ځوانان راپارول کېږي. یادونه وړ ده چې رحمت الله نبیل د 1993 کال د ولسمشریزو ټاکنو د 1.8 سلنه رایه په ترلاسه کولو سره څلورم مخکښ نومان اعلان شوی دی. ګران دوستانو، که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو ته سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق تازه پر وخت خبرونه شروعوو. نو که چیرې تاسو غواړئ د دقیق تازه پر وخت خبرو څخه خبر شئ نو زموږ چینل ضروري ده سره سبسکرایب کړئ. قدرت افغان چینل سره ضروري سبسکرایب کړئ.